محترم دا راته ووایه چې تاسو په دې رستورانټ کې اول خو د خپل طرفه او د شمشاد نړیوال ټلویزیون نه ټول مشرتابه لخوا د خپلو ټولو همکارانو لخوا په دې نوي رستورانټ پرې پرانیسته باندې پرې دومره ګڼې ګوڼو باندې مبارکي درکوم. دا راته ووایه چې په دې کې به په یو وخت څومره خلک ډوډۍ خوري او د کومو ملکونو ډوډۍ به دلته کې میلاویږي؟ د ټول نه مخکې بسم الله الرحمن الرحیم اول تا ته هرکلی او بیا ټولو راغلو میلمنو ته، بیا د شمشاد تلویزیون مشرتابه ته ټول ته سلامونه نیکې هیلې. دلته مخکې خو موږ د جلسات په نوم موږ عربی رستوران لرو چې په هغې کې موږ افغاني ډوډۍ، شرقي چې هغې کې مصر او سوریه او عراق او لبنان دا راځي، تونشین، مراکون، مصري دا ټول. نو اوس هم فلحال دلته دغه ده چې د ایشین بوفه ورته موږ وایي، یعنې سپیشل پاکستانی فوډ شو، سپایسي والا. موږ یعنې ودرې چته شو، لاندې د ځمکې دا میزانین او پاس چت، دلته ټول 1180 کرسۍ شو زموږ، یعنې یو وخت سره موږ کولی شو چې 1180 میلمانه موږ وزر کړو. او دلته اوس موږ مختلف ځایونه لرو، لکه پاس چت ځای موږ لرو، هلته فامیلي او غیر فامیلي کې نصیده شو. خصوصا دا ځای بالکل فامیلي شو چې دا نو سموکینګ دی، دلته به سګرټ هم منع، چلمونه هر څه ټول کولی شي. دلته زموږ ټول پښتانه ورونه لر او بر ټول زموږ افغانان او پاکستانان کولی شي د فامیلو ماشومانو سره راشي او خپل په زړه باندې خپل په خوښه باندې ډوډۍ واخلي چې څه خوري. دلته به 25 قسمه د پښتو په حساب قطغونه وي، یعنې ډیشونه به وي، 25 به سلات وي، 15 به ورسره سویټ وي، الواګانې خوږې. نو دا جوړ کړه د اول خپلو پښتنو او لر او بر، بیا افغانانو پاکستانانو ټول ورونو ته زمونږ دا دروازه د زړه نه خلاصه ده، کولی شي چې هر وخت راشي. انشاءالله داسې خدمت به کېږي لکه خپل کور ته چې لاړ شي. دا ټول بیا خصوصا د پښتنو کور دی، زه ورته هر وخت راغلاست کړم. ستاسو ډېره مننه. زمونږ به دعاګانې زمونږ هڅې به وي چې خدای دا رستورانټ کامیاب کړي. تا خو نور هم ډېر کاروبارونه کول، د رستورانټ او دې طرف ته هوټل طرف ته دا څنګه رالي؟ یاره تا ته پته ده اکثره وخت به موږ تاسې په رستوران کې ناست وو، د سهار 3 پورې به موږ ګپ شپ لګو. نو نیمایي عمر هم په رستورانو کې تېر شو د خلقو. مال یار راځه چې خپل رستوران جوړ کړو. نو اوس چې زه ګورم الحمدلله دا زموږ د ټولو زما د دوستانو که هغه لر دي که بر دي پښتانه ټول دلته موږ بنډارونه لرو، اوس ناستې لرو. نو ویاړم پرې. او بل موږ د دوستانو د ملګرو یو د ناستې ځای هم شو. او ښه دی رستوران سخي شی، خدای دې اوس کامیاب کړي، دعا کوه. الله دې وکړي چې ستاسو دا رستورانټ په راتلونکي وخت کې د لر او بر افغان وطن د ټولو شتمنو پښتنو چې دلته کې کوم پښتانه میشتي ژوند کوي، د هغوی د ناستې د هغوی د غونډو یو ځای کې راوګرځي. خدای دې عزتمند لره هر کله راشي او ستا د خدمتونه او ستا د منډو نه چې تا لر او بر پښتنو ته منډې ویلې دي، الله تعالی دې ټول وخت خوشحاله او سرلوړی راکړي. ډېره مننه حاجي صاحب. دا قسم پروګرامونه ښودل د پاڅون ټلویزیون پښتنو کاروباریانو ته د روزګار لارې ښودل.